ټوپک به مات کړم قلم به واخلم د ترقۍ په لور قدم به واخلم او تالش خفګان د تربور نه غواړم شریک پټی د مړه کم به واخلم مننه او په حقه لار زنده‌باد که دار وي دار زنده‌باد او چې د وردۍ خلاف وي هغه غدار زنده‌باد مننه په حق لار زنده‌باد که دار وي دار زنده‌باد چې د وردۍ خلاف وي هغه غدار زنده‌باد او گناه میں غرونه غرونه خو رب میں غفار زنده‌باد گناه میں غرونه غرونه او رب میں غفار زنده‌باد او د جنگ خلاف چې کیږي هغه گفتار زنده‌باد او پښتونه ستا په خاوره د بل اختیار زنده‌باد پښتونه ستا په خاوره د بل اختیار زنده‌باد او تالش کام راویخ کا بیا د اشعار زنده‌باد او مننه او یو غزل وایي چې بې مینې دې څوک نشي بې د یار دې سړی نشي او په دې دوه ورځې ژوند کې ناقرار دې سړی نشي او چې خپل خپلوان یې ویني او په کور کې دې پټېږي په لین دین کې خو دومره بې اعتبار دې سړی نشي او مننه او چې بل څوک ورته نه رسي او په خپل ځان کې پخېږي او ښکاره وایم دا بوټی میوهدار دې سړی نشي او چې ستا په مخ کې ستا وطن ته بدرت سړی وایي په خپله خاوره دومره بې اختیار دې سړی نشي چې ستا په مخ کې ستا وطن ته بدرت سړی وایي او په خپله خاوره دومره بے اختیار دې سړی نشي او د هر سړي خلوص به سټي سکین کې در ښکاره شي له یو میاشتې نه زیات دلته بیمار دې سړی نشي مننه او اوس یو غزل وایي چې ما د امن چغه وکړله په جاره اوس به څو ورځې ژوندی یمه سالاره ما د مننه ما دانش صاحب مننه ما د امن چغه وکړله په جاره اوس به څو ورځې ژوندی یمه سالاره او دا د خاورې مینانو صف دی یاره پس اوزه ګورې ته له دې کتاره مننه دا د خاورې مینانو صف دی یاره پس اوزه ګورې ته له دې کتاره او چې تر څو مې خپل منزل خپو لاندې نه وي کې به ننمه تر هغه په کلاره دې ځوانانو ته ډالۍ وي چې تر څو مې خپل منزل خپو لاندې نه وي کې به ننمه تر هغه په کلاره او ښه لا نوره 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 رانه غواړې بس دغه لاشونه ډېر نه باداره مننه ښه لا نوره 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 رانه غواړې او بس دغه لاشونه ډېر نه باداره او یوه صحره راته په هر طرف لیده شي دا دې څه را باندې وکړل انتظاره مننه یوه صحره راته په هر طرف لیده شي او دا دې څه را باندې وکړل انتظار او دې سړي که قاتل بل څوک پیدا نشو بیا هم ته د قاتل یې څوکیدار مننه دې سړي که قاتل بل څوک پیدا نشو بیا هم ته د قاتل یې څوکیدار او ما تالش ته خدای اتیا لارې کوله وکړې ته تکړه شه بندوه د رزق لاره ما تالش ته خدای اتیا لارې کوله وکړې او ته تکړه شه بندوه د رزق لاره او یو دوه شعرونه نور چې زنځیر د یارې ماتول به غواړي له غلامۍ ازادول به غواړي او نوره به څه وشي خو مړ به شمه یو څو سرونه ورکول به غواړي نوره به څه وشي خو مړ به شمه یو څو سرونه ورکول به غواړي او که لږ او یره دې په زړه کې راغله درته بنګړي څو اچول به غواړي که لږ او یره دې په زړه کې راغله درته بنګړي څو اچول به غواړي او دي څو ماران په وسایلو قابض د دوی سرونه ماتول به غواړي دي څو ماران په وسایلو قابض د دوی سرونه او ماتول به غواړي او کتاب دې راشي مورنۍ ژبې ته په دې خبره پوهېدل به غواړي مننه اباسین صاحب کتاب دې راشي مورنۍ ژبې ته په دې خبره پوهېدل به غواړي او تالشه کام ته چې فایده ورکوي شمله هغوی په سر یې خول به غواړي مننه